بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دمګړی افغانستان د ثبات د ټینګښت او دوامدار امنیت د تامین په مسیر کې دی. د دې وزارت بیان په افغانستان کې د ناکراریو د 95% کمیدو په برخه کې په 2015 کال کې د ترهګرۍ د نړیوال شاخص د راپور په اړه وایي چې دا سکاله د امنیتي ځواکونو د هڅو او د رهبرۍ ګټور مدیریت پایله ده. عبدالمتین قانع ټینګار کوي چې اسلامي امارت د پانګونې د امن فضا د رامنځته کېدو، د ملي او نړیوال بنسټیزو پروژو پراختیا، ترانزیت او د خصوصي سکتور ملاتړ یې په لاس نیولی دی. په هیواد کې د ټولیز امنیت له تامین څخه د اسلامي امارت ډاډ. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع په افغانستان کې د ناامنۍ 95% کمیدو برخه کې 2016 کال کې د ترهګرۍ نړیوال شاخص راپور په تړاو وایي اسلامي امارت ډاډ ورکړی چې اوس مهال افغانستان د دوامداره ثبات او امنیت ټینګېدو په مسیر کې دی. ښاغلی متین ثبات او امنیت د رهبرۍ اغیزناکه مدیریت او د امنیتی ځواکونو د هڅو پایلې بولي. امارت اسلامی افغانستان بارها بر تامین امنیت سرتاسری تاکید کرده و اطمینان داده است که در حال حاضر کشور در مسیر تحکیم ثبات و امنیت پایدار قرار دارد. این تحول بزرگ که نتیجه مدیریت مؤثر رهبری و تلاش نیروهای امنیتی می باشد، افغانستان را از ناامنی به سوی امنیت و رشد اقتصادی سوق داده و یک فرصت مهم تاریخی در عرصه شګوفایی مبدل نموده است. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز ټینګار کوي چې اسلامي امارت د امنیت سیوري کې د پانګونې خوندي فضا رامنځته کېدو، بنسټیزو پروژو پلي کېدو او خصوصي سکتور څخه ملاتړ لپاره برنامې تر لاس لاندې لري. حکومت برنامه‌های را برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری، توسعه پروژه‌های زیربنایی ملی و بین‌المللی، ترانزیت و حمایت از سکتور خصوصی روی دست دارد که روند تطبیق برنامه‌های متذکره در سایه امنیت سرتاسری به وجود آمده به خوبی په پیش خواهد رفت. ورته مهال دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې اسلامي امارت خپل امنیتي رسالات د سیمې په کچه په اغیزناکه توګه ترسره کړی او د دوامداره ثبات او امنیت ساتلو ته ژمن دی او دغه لاسته راوړنه به په پرېکنده وساتل او پیاوړې شي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزیر وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې له یو شمېر هیوادونو سره د پراختیا په حال کې دي. نورالله نوري په بلخ ولایت کې په یو ولسي ناسته کې ټینګار کوي چې افغانستان په ډېر شمېر برخو کې ځان بسیاینې ته رسېدلی او د سیمې او نړۍ په کچه یو له امنو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. ښاغلی نوري همداشان په دې ناسته کې ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت په کورنیو چارو کې د لاس وهنې او یا د افغانستان پر خاورې د تیري اجازه هیڅ چاته به ورنه کړي. په بلخ کې له اسلامي نظام څخه د دفاع تر سرلیک لاندې ولسي غونډه او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري په دې غونډه کې وایي افغانستان دمګړی په ګڼو برخو کې ځان بسیاینې ته رسېدلی او له نورو هیوادونو سره یې سیاسي او اقتصادي اړیکې هم د پراختیا په حال کې دي. ښاغلی نوري ټینګار کوي چې افغانستان اوس مهال د سیمې او نړۍ په کچه یو له خوندي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. کدام استقلال که امروز شما در دست دارین، کدام امنیت که امروز در دست ما و شما است لله الحمد، باور کنین حکومت‌های پیشرفته فعلا هم اینقدر امنیت ندارد، اینقدر حریت و آزادی به دست ندارد. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر دغه راز ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت به هیڅ چاته په کورني چارو کې د لاسوهنې او د افغانستان پر حریم د تیري اجازه ورنه کړي. ما باور داریم که از واخان تا نمروز، از بولدک و تورخم تا حیرتان و شیرخان، سراسر افغانستان یک بلیس خاک قیمتی است از سر ما، قیمتی است از جان ما، قیمتی است از خون ما. ما تنها به نمایندگی جان خود صحبت نمی کنیم، ما به نمایندگی نظام اسلامی، امارت اسلامی صحبت می کنیم. شما را اطمینان می دهیم. ورته مهال د بلخ ولایت والي محمد یوسف وفا په دغه غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت د خلکو په غوښتنې سره جوړ نظام دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خلکو لیدلورو او صلاحو ته اهمیت ورکوي. امیر خان متقی وایي اسلامي امارت غواړي د ورزشي ډیپلوماسۍ له لارې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پراخې کړي.
د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د سنتي کښتۍ په جشنواره کې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره په لیدنه کې لوبغاړو لپاره د ویزو په ورکړه کې د اسانتیا د برابرېدو لپاره له هڅو هم خبر ورکړی دی. له بلې خوا د کورنیو چارو وزیر له دې لوبغاړو سره په جلا لیدنو کې له هغوی څخه غوښتي چې د سولې، ورورولۍ پیغام او د افغانستان مثبت انځور خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. ورزشي ډیپلوماسي لا نړۍ سره د افغانستان د تعامل په مخه د اسلامي امارت تازه تګلاره. د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې امیر خان متقي په کابل کې د دودیزې غږنیونې په نړیواله جشنواره کې د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره په کتنې کې ویلي اسلامي امارت غواړي له نړۍ سره د افغانستان اړیکې د ډیپلوماسي او ورزش له لارې پراخې کړي. ښاغلي متقي په دغه کتنه کې ورزشکارانو ته د ویزو په صادرولو کې د اسانتیا او برابرېدو لپاره له هڅو هم خبر ورکړی دی. ورزش یک ابزار یا یک جبهه بسیار خوب یا ابزار بسیار خوب گفتگوهای دیپلماسی بین کشورها می باشه و شرایط به خاطر از بین بردن تنش‌ها و یا کاهش دادن تنش‌ها مساعد می سازد. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې سراج الدین حقانی له دغه لوبغاړو سره په جلا کتنه کې له هغوی غوښتي څو خپل هیوادونو ته یې د سولې، ورورولۍ پیغام او د افغانستان مثبت انځور ور ولېږدوي. رفت و آمد هیئت‌های سپورتی از جمله پهلوانی سنتی به افغانستان و تدوین مسابقات دوستانه میان تیم‌های افغانی و سایر کشورهای منطقه و همچنان بعد از آن ملاقات این نماینده‌های بخش‌های سپورتی با مقامات مختلف حکومت سرپرست افغانستان می‌تواند تصویر خوبی را از گسترش سپورت و همچنان گسترش روابط سپورتی و ورزشی میان افغانستان و سایر کشورهای منطقه به نمایش بگذارد. دیپلماسی ورزشی می‌تواند بنویسی یک ابزار بسیار مؤثر به خاطر گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه و فرامنطقه نقش ایفا کنه. همچنان میتونه یک تصویری مثبت از افغانستان در اذهان جوانان دیگر کشورها ایجاد کنند که ورزشکارانشان به نمایندگی از اونا به افغانستان میآیند. په ورته مهال د دودیزې غېږنیونې نړیواله جشنواره چې د اوو هیوادونو ترمنځ د تېرې اونۍ 15 په ورځ د ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ترکیې هیوادونو څخه د 160 کورني او بهرني ورزشکارانو په حضور سره په کابل کې ترسره شوې وه، نن پای ته ورسېده. د برېښنا شرکت عمومي رئیس روسیې ته له سفر سره د دې هیواد د انرژۍ سکتور له یو شمېر سوداګرو سره لیدنه کړې ده. ملا عبدالحق همکار له هغوی څخه غوښتي چې د شته فرصتونو په کارولو سره د افغانستان د انرژۍ په سکتور کې پانګونه وکړي. د دې شرکتونو مسؤلین هم هوکړه کړې چې له افغانستان سره د تخنیکي روزنه او د برېښنا د شبکو د پراختیا په برخه کې همکاري وکړي. د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې دغه شرکت رئیس ملا عبدالحق همکار په رسمي بلنې روسیې ته تللی او دغه هیواد د برېښنا سکتور تولیدي او تخنیکي شرکتونو یو شمېر مسؤلینو سره یې کتلي او خبرې کړي دي. ښاغلي همکار له روسي شرکتونو غوښتي دي څو په افغانستان کې د انرژۍ سکتور پراختیا کې له شته فرصتونو څخه په ګټنې سره پانګونه وکړي. دغه لیدنو کې روسي کمپنیو ته بلنه ورکړی شوه چې افغانستان ته راشي، د پانګونې له فرصتونو څخه ګټه واخلي، د افغانستان برېښنا شرکت سره تخنیکي ناستې ترسره کړي او د برېښنا انرژۍ سکتور د پراختیا په برخه کې همکاري وکړي. د اعلامیې پر بنسټ د روسي شرکتونو مسؤلینو هم هوکړه کړې ده چې په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د برېښنا شبکو پراختیا او تخنیکي زده کړو برخه کې همکاري وکړي او په نږدې راتلونکي کې د ګډو پروژو پلي کولو لپاره د دوی تخنیکي ټیمونه افغانستان ته سفر وکړي. د دواړو لورو ترمنځ د برېښنا په بیلابیلو برخو کې هوکړو ته رسېدل د اوږدمهاله همکاریو لپاره یو مهم ګام بلل کېږي. ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې روسي معتبرې او مهمې کمپنۍ خپل تخنیکي ټیمونه افغانستان ته واستوي. د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه به د برېښنا اړوند برخو کې کار وکړي او د برېښنا انرژۍ ګډو پروژو د تطبیق لپاره به لومړني ګامونه واخلي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم وایي په هیواد کې د انرژۍ تولید برخه کې د پانګونې جذب، د انرژۍ زیاتېدو، د لا ډېرو کاري فرصتونو برابرېدو او د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لامل ګرځي. روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است. از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه یک اقدام ارزشمند
از نگاه اقتصادی تلقی شود. اگر ما بخوایم که یک کشور صنعتی باشیم باید ما شما انرژی داشته باشیم و اگر افغانستان بخواهد که یک تکنولوژی خوبتر داشته باشد باید او انرژی داشته باشد. به خاطر انرژی ما باید از تولید داخلی خود استفاده کنیم، از منابع داخلي خود. ورته مهال تر دې وړاندې هم د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي دي چې له کورني سرچینو څخه په ګټنې او په دې برخه کې د پانګونې جذب سره په هیواد کې د برېښنا انرژي د تولید کچه لوړولو په هڅه کې دي. بیا هم ښه راغلاست. د کانون او پترولیم وزارت اعلام وکړ چې تمه ده د جوزجان ولایت د یتیم طاق د سمنټو د تولید د کارخونو د جوړېدو چارې د 160 میلیون پانګونې سره سبا دوانې پیل شي. د دې وزارت مسؤلین وایي دا فابریکه په ورځ کې د 3000 ټنه سمنټو د تولید وړتیا لري او د 15000 تنو لپاره هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د جوزجان ولایت د یتیم طاق سمنټو تولید فابریکې جوړېدو چارو پیلېدو څخه هیله مند دي. د قانون او پټرولیم وزارت اعلان وکړ چې د سمنټو تولید دغه سترې فابریکې عملیاتي چارې د 160 میلیون ډالرو په پانګونې سره ټاکل شوې ده سبا دوانۍ په عملي توګه پیل شي. د مسؤلینو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د 3000 ټنه سمنټو تولید ظرفیت لري او هم 15000 کسانو لپاره په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابرېږي. ټاکل شوې ده چې سبا د جوزجان ولایت یتیم طاق د سمنټو سترې فابریکې عملي چارې د 160 میلیون امریکایي ډالرو ارزښت په رسمي ډول پیل شي. یا د فابریکه په ورځ کې 3000 ټنه سمنټو تولید ظرفیت ولري او 15000 کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. د یاد وزارت په خبره د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د سمنټو د تولید د 50 سترو فابریکو جوړولو تړون لاسلیک شوی چې له دغه فابریکو څخه د تولیداتو د فعالیت په پیلېدو سره به افغانستان د سمنټو په برخه کې ځان بسنه ته ورسیږي. اسلامي امارت له حاکمیت وروسته قانون او پټرولیم وزارت د سمنټو تولید برخه کې 15 ستر قراردادونه کړي دي چې په دغه قراردادونو کې د قندهار، هرات، جبل سراج دویمه فابریکه، لوګر او د جوزجان د سمنټو فابریکې شامل دي. دغه پروژې تر ډیره حده پورې اکتشافي کارونه خلاص شوي دي او عملا د قندهار او هرات او جبل سراج کې د سمنټو د فابریکو تعمیراتي چارې پیل شوې دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د سمنټو پر تولید پانګونه له دې لارې څخه ځان بسنه د هیواد رسیدنه مهمه بولي. این از لحاظ کاری هم بسیار است و از لحاظ خصوصا از لحاظ باورمندی هایی که در درون افغانستان ایجاد میشه و از نگاه تاثیرات روانی که برای مردم افغانستان میاره و از جانبی که کار ایجاد میکنه و درآمدها خلق میشه و دست ما را از بیرون کوتاه میسازه و در پالوش هم با درآمدی که ایجاد میشه میتونیم که واردات خود تا اندازه تمویل بکنیم. فکر میکنم که یکی از ظرفای بسیار جالب خوب است. در صورتی که در قسمت مواد ساختمانی در کشور سرمایه گذاری صورت میگیره خصوصا در قسمت تولید سمنت این میتونه پیامدهای خیلی مثبت را داشته باشه. ولی که ما سالانه به میلیون ها دلار سمنت وارد میکنیم در صورتی که در داخل سمنت تولید شه بدون شک که جلوگیری از خروج ارز میشه. دو میتونه زمینه کار و اشتغال ایجاد بکنه. سوم کشور حرکت میکنه به طرف رشد اقتصادی. دا په داسې حال کې د قانون او پټرولیم وزارت په وینا اوس مهال په پاروان کې د جبل سراج او په بغلان ولایت کې غوري سمنټو تولید له فابریکو څخه د سمنټو تولید روان دی. په هرات کې یو شمېر فارم لرونکي د لبني محصولاتو د بیې له کمېدو اندېښنه کړې او وایي د بهرنیو محصولاتو واردېدل د حیواني خوړو کموالی او په بازارونو کې بې کیفیته درمل د هغه پر سر اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د دې ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د وچو شودو د وارداتو تعرفه یې تر 50% زیاته کړې ده. په هرات کې د غواګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین وایي چې په وروستیو کلونو کې د غواګانو لا روزنې لپاره هڅې ډېرې شوي دي چې په پایله کې د شیدو تولید کچه هم زیاته شوې ده. چند سال پیش تا حال الحمدلله 70-80% دمی گواه اصلاح شده. قدیما بود که ما خودمون قدیما گوه داشتیم. بزرگترین گوه 20 کیلو 5 کیلو 6 کیلو شیر میداد یا 8 کیلو. الحمدلله 50 کیلو 60 کیلو 40 کیلو 45 کیلو گوه شیر میده.
و تولید بالای الحمدلله داره. بل لور ته یو شمېر فارم لرونکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په هرات کې د غواګانو شیدو بیه په کم مخینې توګه راټیټه شوې ده. دوی له بهره د لبنیاتو او د وچو شیدو محصولاتو واردات، د واښو او حیواني خوراک تولید لپاره د کرنیزو ځمکو نشتوالی او په بازار کې د بی‌کیفیته درملو او واکسینونو شتون په کورني بازار د فشار او د شیدو د بیې د راټیټېدو اصلي لامل یادوي. وقتی که گودار بیچاره شیر من به 80 روپیه میده، او پس فلازش گو شیری خورد چی رقم جمع کنه؟ وقتی که از این توقع بیایه که اقلا شیر به 200 روپیه خریده شه یا به 180 روپیه خریده شه، گودار به هر رقمی بشه حاضر که تمام فرش خونه خورم بفروشه ولی گو شیری خورد روز بروز تقویه کنه. ما از دولت تقاضا داریم که می دوا خوب، یعنی دارو خوب تهیه شه. یک روز مثلا یک بوتل دوا قیمتی میایه به 200 روپیه، کیفیت نداره. یک روز با میایه که بی کیفیت یا به کیفیت دار، نرخ دوا تعیین شده نیه. یک روز قیمت دوا 300 روپیه، یک رقم دوا 200 روپیه یا 100 روپیه. په همدې حال کې د هرات د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلینو اعلان کړی چې د کورني فارمونو څخه د ملاتړ او لبني محصولاتو د بازار موندنې لپاره د وچو شیدو وارداتو تعرفه 50 سلنه لوړه کړې ده او پر حیواني درملو څارنه یې هم لا سخته کړې ده. تقریبا 2 کاله مخکې وزارت زراعت هغه وزارت مالیه ته درخواست وکړ، د وزارت زراعت درخواست په خاطر د وچ شیدو تعرفه وزارت مالیه 50% ته ورسوله. نو هم په دې خاطر چې زموږ داخلي ګوداریو څخه دغه وسی حمایت وسی. د مسؤلینو لخوا د وړاندې شوو شمیرونو پر بنسټ دا مهال په هرات کې د غواګانو د روزنې څه باندې 200 فارمونه فعالیت لري چې په ورځني ډول سلګونه ټنه شیدې تولید او بازار ته وړاندې کیږي. دا و د دې مهال خبری ټولګه په پای کې هم د سبا حوالات واورئ. په الله مسپارم ښې شېبې ولرئ.